د فلسطین او اسرایلو په جنګ کې امریکایي فلمي ستوري انجلینا جولي د چا ملاتړې ده او داسې څه یې ویلي دي چې په رسنیو کې غوغا رامنځته کړې ده. امریکایي فلمي ستوري انجلینا جولي هم د اسرایلو پر خلاف غږ اوچت کړی دی. د فلسطین ملاتړ یې اعلان کړ او په نړیوالو یې غږ وکړ چې باید د اسرایلو پر خلاف سره یو موټی شي. هغې په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې عربان او مسلمانان ترهګر نه دي او نړۍ باید د اسرایلو پر خلاف یو موټی شي. انجلینا جولي په غزې تړنګه کې په فلسطینیانو باندې د اسرایلو بریدونه ډلهییزه وژنه یاده کړې ده او د نړۍ پر رهبرانو یې نیوکې وکړې. نوموړي وایي چې د غزې تړنګه په تیرو 20 کلونو کې د یو آزاد زندان په ډول وه او اوس د یو ډلهییز قبر شکل لري. هغه پر فلسطیني مسلمانانو د اسرایلو بریدونه د یو خاص قشر وژنه ګڼي او وایي چې د نړۍ مشران په دې جنایتونو کې شریک دي. د یادونې وړ ده چې د بشر د حقوقو په برخه کې د انجلینا جولي د خدمتونو له کبله نوموړي ته د اوسکار نړیواله جایزه ورکړل شوې وه. دا هم باید یادونه وکړو چې نوموړي په 2011 کال کې د ملګرو ملتونو د سازمان د سفیر په حیث افغانستان ته راغلی وه او هغه وخت یې له افغانانو سره ډېره مرسته هم کړې وه.